مباشره السلام علیکم شوري شو ها خبرې کوه. السلام علیکم مینوالو خپلو خپلوانو انډیوالانو عزیزانو ښه یو جوړ یو ټیک ټاک یو امید لرم که نه چې ټیک وي وکړ تاسو ټیک یو که زه پکې غلط شوم ورګه بل سړی چې خو ما پوره خبره بس لګیا ټاپک دی په مشرانو نن ادب کول. ټاپک په څه شي مشرانو ادب کول. مشرانو ادب کول په ژوند مې هم نه کړی او چې کله یو کوم کنه کېدای شي چې داسې ادب یو له وکړم که نه راشه مباشر پهله ادب باغ نه کامیاب ہے مباشر اوه کدیره راوړه چای کمنټ پیسې نشته ویلکم په ټیم چای خي کدیر به چای راوړې کدیر چای راوړې او دا هم ډېره غټه خوشحالي خبره چې تا چای راوړې نن تاسې ولیدل دوستانو چې کدیر چای راوړې نو بس هسې نه منه یو خو ته هم شنیل دی چې تورې نه وي یو اوس ورته بس کاوې نه ورته تورې مه جوړوه چکړې یې نه نو راوړې یې چکړې یې نه خلک یې چک دي چاته شوې کمر صاحب بس په راتګ یې ګاډی کمر صاحب ګاډی غټ دی هغه ډېر په مشکل سره تاویږي که نه چې غر وږي نو پوه شي چې راغی بشره ګاډی اواز خو نشته ګاډی اواز خو نشته سخي مالک راغلو چې کوم ایک خبر واینسا تعلق ساتي نو بس داسې چل دی چې هغه څه ویلو چې ماشومانو باندې څه کوو پرګتو بېخي جو نه نن ټاپک بل دی هغه کمر سی ویلو اوس ماشومان هغه لا په کار دي کشاله چې بشار ادب کې وی رضوان راغلو السلام علیکم سلام رضوان څنګه ټول باندې رضوان شنواری ته سلامونه وعلیکم سلامونه بس دا شنې که تورې تکوره ها شدا دا ولا کړنګي که څنګه نه دا ټیک ده سرګاسته او بجو پورې ګرځي کار وکړ وا کجرو والا موبایل ولو بشره السلام علیکم ناظرین زه راج محمد او تاسو کوڅو د حجره شو نن چې کوم ټاپک راوړل هغه مشرانو ادب کول کشرانو له په کومه طریقه په کار دي چې مشران خوشاله ساتي یو عزت وکړي یو ادب وکړي دا ویل په ټاپک کې تاسو موږ سره شامل کو کمنټونو په ذریعہ اس ام اس په ذریعہ فون په ذریعہ موږ لا پر یاد وساتو 0303 83 84 86 2 په دا کې ته ملک شهزاده جوابونه کوي اسد الله کمر صاحب جوابونه کوي موږ سره زبیر سیکریټری دا جوابونه کوي چې کوم قادر سهار څخه دا جوابونه کوي فخر عالم افریدی السلام علیکم وعلیکم السلام فخر عالم تاسو ته ویلکم یو تاسو ته هر کله یو مباشره جاګه ته ویږي سټیک ته وایي څو خبرې کوي خاصو وعلیکم سلامونه لکه مور او پلار لا پکار دي چې ماشوم ته کور لا تربیت ورکړي چې بشاله څنګه ادب کوي دا لږ ټیچران لا پکار دي په سکول په سطح په وړکو ته یې یاره په کم بچ کې څو لا په کم ګاډي کې څو مشر ولاړ وي تاسو لا پکار دي چې ته پورته شو مشر ته ځای پرې تاسو په مدرسه کې ولا پکار دي چې استاد خیال وساتي استاد عزت وکړي دا د ماشوم عزت دی بالکل د سبق په خپل کېږي د سبق کمر ګاډي مو راوړو کمر دې حسن چپاړو ها عزرالدین شلواری ویلی ها شلی چای ویلکم محمد حسن صاحب ویلکم هر کله یو ویلکم خیرانو ټیک خیر راغله فخر عالم لیکلی چې قدیر ته سپیشل سلام وعلیکم سلام ها ما تیر افریدی لیکلی چې ماشاءالله ډېره مهرباني ماته ډېره مهرباني ها موږ سره په پروګرام کې چې محمد حسن صاحب راغلی ته موږ هر کله یو چې تاسو موږ پروګرام د حجره شو راغلو تاسو ته چې پاتې وي چې ټاپک دی مشرانو ادب کول کنه نو ماشومان له څه طریقه کار په کار ده چې ماشاءالله ادب کې کاغذ سکول کې وي که مدرسه کې وي که اجرا کې وي
نو کشرانو ته خو ډېر ادب پکار دی چې مشر په مخ کې بدتمیزي ونه کړي چې مثال دا ناس وي او مشر راشي پکار دی چې کشر ودرېږي او مشر کینی مشر لا ځای پرېږدي بله خبره دا ده چې سترګو ته ګوري چې مثال چې مشر څه شی زړه کې دی که نه اوبه غواړي چای غواړي بل شی غواړي چې دا په اشاره باندې پوه شي چې دا په وینا باندې پوه نه شي چې مثال په خوله ویله ویو ډېر کشران داسې وي چې مشران ویله وی چې لکه مړه چای راوړه هغه یې بل له وایي چې مړه ته چای راوړه هغه یې بل ته والی مات کې شی پاتې وي خولې شي خبره نو پکار دی چې کوم کشر ته خبره وشي مشر نه چا په خپله لاړ شي او کار په خپله وکړي او بس عبدالخان ویلي چې کواره بلکل کواره موږ سټوډیو له چې مېلمه راشي هغه له موږ یوټیوب پیاله کې کواره کوو هغه موږ عزت کوو ځکه چې چا عزت وکړي تا یې بې عزت کېږي او ډېر خلک هسته چې عزت نه کوي هغه بې عزته شي په خپله نو موږ له پکار دی چې هر چا عزت کوو عزت کې عزت دی اسحاق افریدي راغلو اکاتر لا سلام جی ټولو ته اسحاق په خیرونو تا ګاونډیان هم ناستي ملک شهزاده صاحب ملک محمد حسن صاحب ملک سیکرټري صاحب د ټول ناستي څه پښتنه کولی شي الله تاسو کولی شو محمد ابرار ته ویلکم یو پروګرام کې ټاپک لرا څو محمد حسن صاحب شهزاده صاحب څه طریقه کار په کار دی بس خاصه غټ شعر په کار دی چې سړی وایي که نه چې کمره به شعر هم پکې ویلی شي وایه که نه ما ته وایي که تا ته چې د کراچۍ په رڼاګانو ښار کې ورکه یاره ټاپونه شوې دوه فکره پسې وایه که نه چېرته کلی ته یادېږي او که نه خامخا یادېږي موږ سره کیمرې شاته ملک سخي ناست دی پروګرام له خوند داخلي خو هغه مخامخ ځکه نه راځي چې یارې ما سره د ټاپک باره کې خبرې نشته ده شي کولی سخي ته دا شعر پکار دی وایي ناز چې په محفل کې وي تنها لګي پته ده عاشق سړي ته خوا لګي دا موږ ته مخامخ ناست دی که نه عارف خان لیکلي چې السلام علیکم وعلیکم سلامونه عادل افریدي لیکلي چې شهزاده ته خواست کوو چې یو ډایلاګ دې وولي خاک فلم ووله ورته پکې ګڼلی نه دی نو چې وولي راولي سیدي کیا پکې ګڼلی نه دی چې وولي خانه خراب عارف خان لیکلي چې جار شو ډایلاګ مهرباني نو بیا خودی شي دا خبرې اقرار شوی دی اقرار احمد جرنالست ویلي شهزاده صاحب حامد محمد حسن خو ټوپې هم سرګړی اچولې ده یاد دي شي اټانګ جوړ کړ ټوپې دې لکه شا خبره کوي هغه وته یاد شي ته نه شي یاد سکول کې مرسي کړه وګه سکول کې واسطه غو پرنسپل یې موچته کور نه بهر ونه سي باد وایي سي مضبوطی اقرار ویلو چې اجرت بیا راسم خاموش افریدي لیکلي راجو خاله ټولو ته سلام وایا الله الفضیل ټول وعلیکم سلام زبیره خاموش رویخ شو خاموش شو ده خاموش حضرت دین ویلي چې دا سره ډېر خوند کوي جیو ډېره مهرباني پروګرام له موږ ډېر خوند اخلو ډېره مننه دا ټول خوندونه ها شهزاده ته ووایه چې اسحاق وایي چې ما ته دې یو شعر ډالۍ کړي یاره اسحاقه چې ته ناست وې او ما ته ویلی شعر ښه هسې شعر نه وي نه ورته وایه مړی هم کمبله کې پښې ورکړي او بل ته وي چې شعر وایه ته چې په قطر کې ناست یې په مکیز ته چې په قطر کې ناست یې په مکیز خاکه ټیکه له وخورې ذهین په میز ځکه چې ذهین هغه ته وته ډېر لرې مشکل ده چې هسپټل وخت کې مړی وکړو چې جانان مې کتر ته روان دی غر کولی
محمد عاکف لیکلي ډېر ښه سهار صاحب سهار خو څه نه ویل چې ډېر ښه ورته وایي حجرې له ورسو ها حجرې له ورسو پهلا پروګرام کبر د اجرا کو شو دویم ان شاء الله راول جمعه تاسو اجرا کوي خو چې پروګرام موږ ټیم لا خ پروګرام کې مشار کې نه اجرا کوي ساک ویلی ها مننه تاسو ډېره مننه بس متکینه نه لکه پروګرام کې مګنه ها تو واچو مباشره کوه تیار شو تو واچو محمد اساس صاحب ته په خبره لګرا واچو ماشومان باندې ادب کول ماشومان د ماشومان هغه څه وړو کوکونه په کور دی ها دا ماشومان د څه وړو کوکو لګو حذف لیکلی چې سحر ته سلام دا وړو کوکو وعلیکم السلام ادب بارکه ادب کوم ځای راځي کوم ځای ولا پکار ده شکر دا راوړم چې زه وکړې کا پیدا پکړم دا خو دا څه کور دی چې دا خو ډېر کور دی ماشومان ادب کول ماشومان باندې شفقت کول نو ادب کا چې تا یو بشر روشي لکه مخکې مونږ په یو ټینګ کې دا بسونه وو سخی تو ستو مولوي نو موږ په سیټ کې نوستو په خبر نه ز په روډیو باندې د جام تر ور سره یې مې جام نه سره چې لګ مس سره نه ورو شو کنه نو موږ بالکل سیټ ته پر خو و درو بس کنه ادب وکړه ادب نو اس لګ باندې بس هر څه نوې زمانه او نوې خلق نو په کور دای چې ماشوم ته برقرار یو سوتي او ماشوم دی هغه کې چې خلکو په ذهن کې دا خبره حضرت دین شلغوري ویلي چې سلامونه وعلیکم السلام اسحاق ویلي زه ډېر ته ناس چې ډېره مزه کوي ډېره مهرباني دا پروګرام موږ صرف مسافرو پر راوړی چې بهر زړونه خفه وي موږ په مخ لګه خوشحالي راولو زړونه خفه کوو دا تاسو پر امتحانات دي تاسو پر سہولت تا خپل هیڅ د ناشو ډېر ته ویلي بلوي که زبردست هغه خو چې هر څومره سہولت شي کور یاد راځي سړی نه خبر دی نه ژوند نه خبر دی عادل افریدي لیکلي سلامونه وعلیکم سلامونه اجازه څه خان دي عادل لیکلي عادلم تاسو دې یو کړل او څنګه نشو یو لا سم يم کړی والا عادل لا یې دوله سمر راونه جرمانه کو جرمانه عادل باشه په دوله سمر عادل باندې شابه جرمانه شوي ورته صحیح ده ورته صحیح ده عادل ته پاتہ ہے عادل ته پاتہ ہے چې چوټي سبا کې درو پریو ماړه جرمانه کولا کوي چې لنډولې شي وجرا په مدخشي پر موږ کړی تاسو ته خوان واخله وسوي حاجی نشته عجیب باغه خي زهیر خي لا زهیر دعوت موږ کړی ان شاء الله سبا تاسو دلته ویلو ډایرکټ وسره غاپلو څه پزړه سوړلې تاسو یې کولای شو احترام ولګوا عادل افریدي لیکلي چې زاده ډایلاګ شته ناس ته خیر کارت لا ورکړي او ډایلاګ سره راځه ته راشي به ډایلاګ ووله ته چیل ته موجود یو ډیر مزه وکړي تا نه خلک چې نه مسره دی څوک عادل کنه بس دا خلکو ولا غسته عبد الله ویلی السلام علیکم رحمت الله وبرکاتہ ګرانو دوستانو پروګرام ډېر ښکلی دی ډېره مهرباني حمید الله صاحب اصل کې تا نظر ښکلی ځکه چې موږ پروګرام کړی دی شي شبیر وزیرستان شبیر د وزیرستان نه سلامونه وعلیکم سلامونه سلام د حلوا د بوسره خخه پروګرامونه تاسو کسو تاسو چې کوم مرګري په دیرا کې یو تاسو سلامونه کوو والله خوشاله ته ځکه چې وزیرستان کې یخني وي تاسو ته خوا داخلو الوا راوړو علیس افریدي لیکلي چې زاده صاحب وفادار دی هر پروګرام کې وي بالکل په وفادارۍ کې څه شک نشته راغواړه نشته کې بس دا خبره هم ځان چا ته به جوړ
دا میډیا لا ډېر مجبوره میډیا سره دی چې بس ما ټول ژوند میډیا ته وقف کړی خلکو ته چې خلک زه خوشحال وساتم چې خلک خوشحالي ښه وي مړه هېڅ کله مخلوقي چرچولي وي چې کیمرې نه اورې به ته تاوېږي نقیب ته موږ سلامونه کوو وزیرستان نه نقیبه تاسو ته موږ ډېر ډېر ویلکم یو چې تاسو موږ روزانه پروګرام کوو عادل لیکلي بیا چې ډایلاګ شه عادله چې سم شي خو زړونه چې ته سمېږي مړه دا ډایلاګ دی چقیبې ته وویلو وسلو ډایلاګ مړه کاواو شو چې خیر دی عادله بس کا ډایلاګ نه کاوا به شو عادله سیکرټري لا ډېر خفه سیکرټري چې واده وکړي علاوه هم لږ زیات دوکه‌باز وخت کوم شي دی هغه د پاړو راغی هغه د پاړو راغی خپل نه پړو نه کوم سبای به وته ولګره که څه خان به وته وکړه او خټه خټه زبکې نه درازه مې وړه په خوا هغه به زنه وکړي اختر رحمان ویلي سلامونه ټولو ته کبا صاحب بسکو کبا صاحب ګاډي ودرولې خو راخاتو کې لکه مسله راوي خيږي ان شاء الله کبا صاحب راغله ګاډي شوره باور درو خو غری نه کدیرا کبا صاحب راولګه کبر سے وړي هغه خو بل دا ته یک ساعت چې خبر وګای کنه راشد غاړه ودرولې خو پوسټ بلډینګ نه راخېږي په وړه کې تقریبا 365 په وړه کې لکه بادر به بلخېږي چې لګي بزیاتې وي نظر کمزور دی نظر عادل لیکلي سیکرټري صاحب ته وایي چې ولطیفه شه وته چې کواشو بس لطیفه خي وبخابه خو تا کسه ده بس چې کواشو مړه دا نه کوو کې لازم ته وي چې یو چې نه کو بس دا غم کې اوسو کوم کې اوسو لا ډېره مننه مهرباني دا وایي ته چې موږ راوړل کواګانې موږ له وخت ته واګانې نو وخت یې واګانې او ډېر چلیږي یخي واګانې بهار والله ورکه کابلاګانې امين هغه ټا پسا هوا کې هجران زاده صاحب دې ټلیفون کا اچھا کړو خوشاله وسو بای او محله شبیر هغه وزیرستان نه وزیرستان نه ماشو علیکم السلام هغه شیشه دا شبیر تلګه جوړ راته شیر نه وی کمر سے تفریده کوي الف خان لیکلي ها ډېر ښه ډېر میرا باندې د مخبر کتابي شیرونه خو موږ سې لیکلو چولیسته تاسو یې لیکو یو کتاب ته شام کو که موږ لپاره الکمان شنوره شو که سوکو رضوان شنوره غیب دی چار چرته کرامات ملنګ راغلو راځي ټیم ملنګ غوړ راځي بچي دا یو ته پاتې وي ته راغله هالو اټلی کې دلته راتلو چیرته یې کلی کې چلای کرامت کوم نه راغله مې لاست کې لاست مو کتل نه ته مسلمان ابا زیر شهزاده ډېر ساده دی پلکاس ساده خود یو بڑا دا ساده توپ کې چې کومه رنگینی پټه مستی خیر وګونو دا ساده توپ کې چې کومه رنگینی پټه چې هر څه مرته کړی شي جبه اسمټه ډېر ښه کمر سے ګاډي درازو نه غواړي چې مور ته کډه غړ درته ویږي نه پاسانه ما راته وکړی دی تا وکړه غار کا ورزده نه دلته لطیفو چې بشتا دل صاحب هغه اوس وی دل ووري کله بیا هغه ځاتېږي کامران خان آفید لیکلی السلام علیکم جس چیز کا نام بتائے جو پیدا ہوتی ہی اڑنے لگ جاتا ہے یا ته چې پیدا شي بس خبره کوشي تاسو ته موږ هغه یو چې کبا سه به ګاډي आवाज راغلو دروازه بوازه دا ما میګي وی کنه چې وشي بس ورځي بس ختم شي میګي خو له ورځي هغه باران کې ونی شي چې الله وته په کار شنو میګي دا وزر وی کمر خو چې مې ورکل شي نو وتر یې وشي کنه تکره خو څه کوم شکل کمر سے برابر جوړ تک نه جوړې ټیک ټاک برابرې سلام بخیر راغلی څنګه ګاډه نه ته وګورئ دا ما سره ګاډه غاټ اشوار ګل نه مخته
55 लाख रुपए माशाअल्लाह हाँ ډېر برش के خبره. खर्चنګ چي ریړو مخه پر کړی پهلیا دی که نه پهلیا نور خو دغه ریړې بیخي هغه سړکونو ته ورمخکې کي بس ټول ټریفیک جام کي او میناوال په انتظار دي مونږ انیس لیکلي چې هغه پیسې دي څه پیسې انیس چې تا ته لیکلي عادل لیکلي چې هغه نواب دی اجرال لیکلي یاره چې زه هم در سره ناست وای خیر د کوي لاړو ټیک وو چې موجود وای اجرال ته کوم ځای ته خو ځای پکې وخت کاوه چې بیا کله توفه چې ولګو کنه الف لیکلي چې کابل صاحب ته هر کله او په خیراله وایو قربان زنده باد وخت مسجونه شروع چې کابل کابل صاحب صاحب نشته کابل حریف صاحب مسافرم دی په هغه کې د ایټلی کې ایټلی کې اکرام افریدی لیکلي سلام وعلیکم سلام اکرام څو ورځې پس راغلی ته کابل صاحب ته ویلکم زنده باد در خو دې کاپي راوړې ده باز هغه په کاپي راوړې ډیره د پټاوله خو ګاډي نه کنه ګاډي کې بس ګاډي اول کې بوګور دو نوید خان لیکلي ویلکم کابل صاحب انیس لیکلي نن مزاو کې کابل صاحب کاپي راوړې زبر تیز نظر ده دغه خلکو ډیر خو بس موقع ته نه ملاويږي ساکم لیکلي کابل صاحب ته سلام ګل والد اسحاق صاحب زین جی شاګرد به اوس په قطر کې قربان چې نظر دې پکې خاورې شي خاطر ها 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 نمره مکه وا خاطر د ظاهر جی اسحاق ته وایه شعر یې ورسېدو څنګه شیر ورور څو غني رمانه کار ستلې نه اجرال لیکلي چې جمهور له مظالمه ابا وتا مچ کې دغه فاصله نشته او کنه ابا وتا په مچ کې فاصله نشته هر څه ارزان دي خو پیسې نشته څو پوره بڑا حاصل نه شاید څو پوره چې راسه هر وخت براتلی شي موږ پروګرام کې مباشره کې براتاو کا موږ پروګرام کې مالک محمد حسن صاحب نن مېلمانه د موبایل کې د ډېرو ورځ ولاوي چې موږ ورسو څو خو اخر بل الله خوش کا ورغلو پالوا په ورسره غلې ډېر خو به کړو اے کم از کم چې سیرا خو وای کنه الحمدلله بس الله پاک کمال صاحب ته سلامونه نو شیروال ویلي وعلیکم سلامونه صابر حسین ورور خبر کو استاد څنګه هغه ټیکټ خروانه صحت تیم ټیک لا روغ لره اکرام لیکلي چې ها 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 زه یو څو ورځې بل ځای وم خفه نه شو زه غټ فین یم راجو د ټولو حجرې ملګرو ډېره مهرباني موږ به تاسو قدر کوو اکرام پروګرام په تمام یو ټایم نه کړای اکرام ویلو اکرام حجرې باندې چې پروګرام نه ویلو خاطر ته به کوزيږي وای کابل کې چې ګاډي سیټ ته کابل صاحب باندې سیټ تک ډېر غلط پاسپورت باندې کاغذونه پرته دي کوته وای ما خرګاډه کې ګاډي کله باندې ځا خلک چې خو لای فاغ شوري وي خیر لکه مثال خبره کنه چې خرګاړې په ونه وه کابران افریدي لیکلي کابل باندې مون خبرې کوو کنه چې کشر ادب او دا اوس ګوره دا اوس ټیک ټاک زمانہ ټیک ټاک وخت ټیک ټاک خاطر اوس لاس مشران ناشتي دا مثال خبره ګاډي نه خبره کار دوی ونه چې خاجي السلام علیکم السلام علیکم یا عزت سره قوم دا باندې مونږ د ټافیک په شکیل خان زم سلام کوم بس توالي لال شکیل توالي لال وعلیکم سلامونه وعلیکم سلامونه پوتره وای چې پوتره کارم کو سلامونه کو سلامونه قبول چې زره تارم بپری کې دا کارم بپری کام بس کام اکرام لیکلي تابعدار یم پروګرام یې نه کړای کوم کابران لیکلي کابل لاله ډېر وخت به غوړي دي شبیر او زمان طرفه ډېر سلامونه او دعاګانې موږ درم ډېر سلامونه ولهم روغ لره بس کنه کابل صاحب هغه لیکلي علي صفیدي کابل صاحب ته ووایه چې کاپي کولاو کا بس ته کله په انتظار ستړي کړو
د چې ته لیدلې وه راتلو کې وي نه بس په تکولو کې کمر سیم کسیف کې وی سه خو الف لیکلي لکه نورې بي ذاته کا 400 کو اسا لاړو اخته مو د سنډې خو نصیحت وکړو اکرام لیکلي چې کله تاسو وایو زکه مدار یا پروګرام ته ډېر ښه الحمدلله ان دغه سړي کسانو حکومت چلاولی شي بالکل بالکل تابعدار خلیفه و زنده باد او اکرام د کامنټس کې لیکلي چې څومره کامنټسونه کوي یو ته په کال چې موږ پروګرام شیر کی چې چرته غمزپلی لا خپګان ول خلک چې له خوشحال شي موږ خوشحال کو دا پیج سره لایک هم کو شیر هم کو او اسرا یو بل ته بل کو چې لایف پروګرام لا خاطر مخ ځکه چې دغه روزانه کبر صاحب خېخه غزل خېخه نظمونه او خخه شیرونه تاسو اورو او کیسې خبر صاحب ته وایي او خزه کاپي سل ټول لیدلې چاته کا کاپی دل تاکي راسي دا بدوي چې وی ویني مخ دا سره شکیل دی ریواله مرګري چې کم دی دا ټول ته ناز وشالي خالي مسافر بټالي مسافر ډالي خلک به سیکریټ خلک زه خو یو شی مړه بس کاري دا کارګو باندې غټ له چوله سمندري او تا ځکه ډېر مسافر دي نه خو په دریاب کې روسوري کې راسي چې دستي ورسیږي خانواس خان لیکلي سلام جی ډېر ښکلی په محفل دی ماشاءالله ډېر ښه ډېره مهرباني اکرام مې لږه سما ونیسه کاپی کمر صاحب لګه سم گزاره کوه کیسه دا څه چاته چې کاپی لا خلک نقل واغه کوي نو ځکه چې شیټ کې دی ولې شیر زده کړي دا څنګه چې تاسو کاګنو نو اجازه نه وډی شهزاد جان لیکلي د کار لا راغلم د ټولو پر ستاس سو پروګرام ګورم تاسو پروګرام ګورم الان خوشاله راغله یی کستره راغله مډه شي تاسو پروګرام ته کې راځم یا تقاوت به ختم شو ډیر زنده باد زنده باد اوبر راغله تال دیوالو عمر سلام شهزاده بس وعلیکم سلام بس په کې چې ویلاره وعلیکم سلام بس نو خاصول بس بوله ټول نه دا خاجي لکه یو دکان ماننه دکان چل بي جهان لري کوم جهان څه بولاوله شي ته یو ګناو کبانو ډیر نه پکې مو تمره غټه مګه وایي جواب کلی شي فقار نو سر څه مطلب لسی اوبر بسس کړي پکار بس پکار تانو پکار خدای لکه معنا پکار خجي خواور او کبر صاحب ځای ټول مسافر ټول ته بس شکیل ته سپیشل اکرام لیکلی چې دا ټوپې څکړه بساره یو دا تخکاری تا تل دین شي یی چې نفس یې باندې اوته وړي موبایل لیکلی چې په دکان کې نو راتلای شي پروګرام لا نو بس ور باندې تیګه وته وی خي اورته کاته شوري کاته په مسله ډېر جاز شوري اې د سبای هوا اې د سبای هوا آها وچېړه ما وچېړه اې د سبای هوا وچېړه ما وچېړه ومدرومه په بل خوا آها وچېړه ما وچېړه او شعر دې پکې چې داسې ورته وایا چرته کدی ولیدو آها داسې ورته وایا چرته کدی ولیدو او پرېږده د غمازو خوا وچېړه ما وچېړه ما څه څه وړ کې چې خلک یې چېړي داسې کنه او چې یو ترته په لاسه ولا ورکړه چې هغه بیا وروړه شي وای کنه مخته تشریح باندې بل شعر د بګی چې ساده حیادار سترګو اوه جار شم حیادار اشنا استاد حیادار سترګو جار شم حیادار اشنا جار شم حیادار اشنا ومکه و سبا سبا مکه و سبا سبا وچېړه ما وچېړه دا صرف ځای راځي وجره کې اثر کې اشتال شي صرف نیمه پیزا او نیمه ماجر دی کنه ها ستا مینی بیمار کړم او ته
تمیشه دوا سنم ارشاد بیا ویا ستا مینی بیمار کړم تمیشه دوا سنم او ته چې مسیحا زما وچېړه ما وچېړه او اخري شعر ده چې تا ویل کمره ما سر په تا بیللی کمره سر تا ویل کمره ما سر په تا بیللی مکړه لا دروغ رښتیا وچېړه ما وچېړه د سبوي هوا عایشه بس وچېړه ما وچېړه باشه کمر صاحب پهله فکر یې ویله چې د سبایي حلوا ما یې همدغه کړی بس وي چې باڼه راوړه ښکلې حلوا وای چای وسره که نه پېښور خلک یې خوري پوهې حلوا نو ویلی چې تاسو یې کمر صاحب زړه راښکونکی ځای خوښ شوی یا دی بیزه باندې یې د کمال کړی دی صحیح دا کیمرامین ته خو دې که نه 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 رستو کې یو شی کیمرامین شاته هم خلک وي که نه عمره مخلوق هغه سفر کړی وي الهام افریدي لیکلي چې الهام افریدي لپاره ایبل کو تا لپاره پوره ځای ټولو لپاره یو ځای تجربه ده دکان دوه جیرب ځای او په جیرب په سر تقریبا 300 دکانونه 300 دکانونه یو دکان په کې تاله مې راغلو دې خوشاله سړی ګرځي راګرځي محمد ریحان لیکلي چې نایس وعلیکم سلام ډېره مهرباني کمر صاحب ریحان لپاره یو شعر ویا او پاتا په کتابو کې خبره کوو چې نایس وایو ماشاءالله یو هاي وایو السلام علیکم یو چې خابها لیکي خو لیکلی شي کنه وو وایو الحمدلله یو ماشاءالله یو سبحان الله یو سلام الله چې لیکلی شي کنه اولر سبا سترنګ بوتلو والا مشوماله څه خبر دی بچي له باندې ورته ورته کی وځي تصویر چې شو کنه نوید خان لیکلی شهاب خان حاجی د سعودي لا ګورو ډیره مهرباني دا پروګرام صرف تاسو لپاره چې کوم بهر ناشتي او ډیرو کې وخت خپوي کور وی یاد دي یو په مخکو خلدار او شتوي د حجره شو مخ شوري کړه ځکه چې تاسو په نیټ کې د شو حکمه پر وشي د کسو د فرش پټ دی کم شي نه په یو غنټه الهام لیکلی زبردست عمر لیکلی زیم خان ماته کسو ماته کسو چیرته اجازه دا کسو زه ویم ګماته کسو اسی ویلی افاق لیکلی راجو ماته یو شعر وایا ما څه یای ما جړ دی کنه خدا جو بتاتے نه راوړل ټیک شه ګیر دې کړو کا افاق ته پر یو شعر د تچ مارکیټ کې جوړې وې ویډیوګانې نو تعالی لایست کی بلاګانې او تکل راځي موږ جړلا وې موږ له اخله دواګانې وا بیا ونه وی ګوره نه افاق صاحب تاسو ته ډالې شو یونس راغلو سلامونه سپیشل سلام ملک ته احسن ته توکا تاسو یې نسته افاق وویل چې حد دی وکړو حد څه کې چې لا حد تم جوړو سړیا خالي په پروګرامونه کسو مننه کمر سے پپی ډاکا دا ها ولدا نوبال یو شی دا ولګلو ریحان سے ویډیو نوبال افریدي لیکلي یارا مخامخ وایا سچې پزړه دي یارا مخامخ وایا چې سچې پزړه دي تا چې ما په بدو یادوي نو بد مې څه دي ته چې ما په بدو یادوي نو بد مې څه دي چاته ووهې چغې ته اقراره لیونیه چاته ووهې چغې ته اقراره لیونیه هغه پښتانه خو د مرګ په خوب ودرې افاق لیکلي مننه عمر لیکلي ها میرال شاه ډېر سلامونه قبول کې پروګرام ډېر زبردست دی شهزاده به د یو شعر ډالې کې چاپاړو نه ونه خلاصېږي پلیز قرآن دې کړی چې ته ونه خلاصېږم تعالی سنم یې خوي
ګلبرجان افرید ته موږ ویلکم کوو چې زموږ پروګرام د حجره شو کې راغلو. ویلکم ګلبرجان جي، تاسو ته موږ هرکلی یو. تاسو له موږ ورځ دعوت ورکوو چې موږ سکینو برای راست خبرې وکړو. پروګرام ته ختم حسن صاحب نے اور ټاپک بارا کې بیا خبرې شهزاده صاحب یو شعر چاته ګلبرجان ویلي چې شهزاده ته چې یو شعر وایي. شعر څنګه وایي؟ مزارای څنګه وایي؟ وایه څه مزارای وایي ګیداړ یا کوچ وي ګوریا کمر سے کاپی دلته ریډونه سٹارټ شو. یونس لیکلي په موټرسایکل روان یم، ډېره سخته یخني ده. تاسو پروګرام په مخامخ لګوله ډېره مهرباني. زموږ پروګرام دومره نه ضروري چې په موټرسایکل روان یې پروګرام پسې مخکې سکیډر ولکې سبا یې په یوټیوب هم کتلی سبا دا شي پروګرام ته په یوټیوب هم کتلی شي. دا دویم سر خو یې نشته که شته وروسته به سې ناست دی ټول نه غټو خیر شي ډېر وروسته او وروسته کښېني نه یم خوږ حامد لیکلي نوفرو څنګه یو خوشحال خان صاحب ته وایي چې په سپکو سپکه څنګه ځای و؟ خوشحال خټکه په درون په سپکو سپکه حامد عطا لپاره دا ډېر دی. حامد عطا لپاره موږ شیشایي وارڅو په خپل مخ کسي چې څوک څنګه یې بساره کوي ته موږ هم لیدای شو. خو بیا هم ډېره مهرباني چې موږ پروګرام کې کامنټس وکړه. پروګرام یې خنداګان چې ما یې نه کې خبرې دا علم یې زیات وي که نه. قدیر ته ووایه چې سلام عبدالبصیر افریدي وعلیکم سلام بصیر حمزه افریدي لیکلي واه 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 ډېر خو بیا شنې و تورې تورې و شنې دي ډېرې بازۍ کوي. آفاق لیکلي چې یو شی ده تا چې په ویډیو کې به وخاندل شولې آها تا باندې دغه وخت ډن شو راجو ته چاپه ډېره مهرباني. دل چې کوم خنداګانې وشوې تا دوکان کې 2000 ورته پکایا شوی بیا داخله کې حامد لیکلي ګپ لګوم یاره موږ هم ګپ لګوو په همدا باندې موږ سره مخکې ګپ فري کېږي همداسې ورسره تعلقات جوړېږي کېدای شي چې بیا تیل ته ناست وي ته خلکو ته لوپر لیدی شي. سبحان الله نه د علم ډېر دی علم یې ډېر دی. علم زیات شي بیا که نه لکه سړی نار شي یو چې مینه ډېره شي جګړه دې جوړه مینه زیاته شوه ځکه چې د ویفر بسکټ لیکلو لوفر ته ولیکلی شو. ویفر هم خوا کې لیکلی به مو ته خوا ولیدی شو. ډېره مهرباني. یونس ویلي ها 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 ویری نایس. راجو غرض چا لیکلي مهرباني غرض چا. حامد لیکلي ترکي نه مم قسم ډېره مهرباني چې موږ پروګرام یورپ لا ورسېدلو. تاسو موږ ډېره شکریا ادا کوو چې تاسو چې سخیف الله ورسېږي. سخیف الله خو دا شی که خدای پاک به موږ راونه ګرځوي. علي افریدي لیکلي السلام علیکم دا شبه کې راغلی اوبر له شعر لګله ستړی ژوند ستړي کیسې دي لالي ربا دغه جاړه راځي ده خوشاله کمړه او ته ویلي کنه چې جلاله په غسل زورور دی د زور لارې چا نیولې دي نه د زورور لارې چا نیولې دي نه عمر دی حامد افریدي ها ها ډېر ښه اسرو السلام علیکم ټولو ته. بل کمرسونو باران ده کمرسونو باران ده شیر وایه خبره کمرسونه وکړو کابل صاحب ځای نورم زیاتی دا خو ملک صاحب راګر دی. دو شیرونه دو شیرونه دا چاته ډالي بینوار ده چې څوک موجوده کسي ډېر خوبونه خروارونه د هر چا په پالنګ پنډ شي. ډېر خوبونه خروارونه د هر چا په پالنګ پنډ شي او چې جانان په خوب کې ورشي دا وصال دی عجیبه. ډېر ښه ډېر چې د عشق لبان یې ښکل کړل لوی اختر یې مبارک شه. ډېر ښه چې د عشق لبان یې ښکل کړل لوی اختر یې مبارک شه او کمر حال نه وایي خلکه چې حال دی عجیبه. ډېر ښه هات دې کړه ډېره برابره ډېره اسرو لیکلي مینه ټوکو باندې نه کېږي اسراره
مینا په ټوکو باندې نه کېږي اسراره سر به خورې چې مینا سر ته رسوي سار ته څوک نه رسوي که نه سراره دا خلک په نیمه کې پرېږدي رسېږي به نو. حامد لیکلي ترکي دا چې مشره باندې ډېر خوب ولګېدو سبحان الله الله خوب کا لگا ګوړه ګوړه یار آفاق اپریدي لیکلي چې تورو لا توره ډېر په سور کې راځي لاتیش نه دی پوره ډېر په سور کې شکر الحمدلله تور خمر را نه ہے جاذب لیکلي سلام ومنله د ټریک بټ ټرک ویا تاسو لکه هغه لکه په مزاح هغه کاوه پوه شو لیکلي چې سلامونه وعلیکم السلام حامد لیکلي ارشاد بس وشو که نه عمر لیکلي ستا د ظلم ستا د جبر په دې لوبه دغه چوپ خلک پوهېږي خو یریږي او زبردست راځي نه ماوی عمره او بس په آرام وګوره په شه دا شعر باندې تا 500 غټلې کبر صاحب یې سبا به بخیبر سره پورا په پنځلې مې بجیر کوي سهار ټیم خوشو ته ولاړ وي پاس په خبر باندې بګل ته پته وکړل وای چې راځو شروع بارات خان لیکلي موږ سره چې السلام علیکم وعلیکم سلام بارات خان تاسو ته موږ پروګرام کې ویلکم یو تاسو पहिला ځل راغلی موږ پروګرام لا امید ساتو چې موږ سره ټچ په ټچ پاتې شي بارات خان لا دیات روانه یاره تا پاتون کوم چلته ورته ښه راځي ها څه دا غوندي هر قسم کولوین به زګسته افاق لیکلي چې په شاملو باندې مین جلاله پوزه صفا کا په لمن جلاله ډېر ښه درګه شاعري موږ لګيږي باکا بارا خلک دا خیو چې شامله د پښتنو سم پراته وي ښه دا خبرې نه ګوره او اجرا او چیلم ته هغه وړه چیلم پروت دی لبس هغه ورزه خوړو کنه افضل لیکلي چې د حجرې محفل لا مهم ده وکنه دوره افضل څه لیکلي افضل لیکلي چې د حجرې محفل لا مهم ده ګجراوالې لا سپیشل برفي دروړم دا وس مازه راوړل چې سره ټیم اتا برفي په انتظار موږ ژوند تیر کړو اتا برفي په انتظار موږ ژوند تیر کړو چې وایي خرو کېدای شي موږ خخه یاران هېر کړو خخه یاران هېر کړو واسه وزیرانه کی وزیرانه کی جوړه سهار صاحب سلام کړی په سپیشل وعلیکم السلامونه کوټ ته ډېر خوله مړه ته جوړه صحت او کوټ ته ډېر کوله اسرو لیکلي چې زما ولا شعر دوباره ویا لیټ خراب وي مونږه لا خو لیټ غلطی شو او خو یې غلط کوم شو شی دی خسرو اسرو ویډیو اسرو لیکلو مینا ټوکو باندې لکېږي اسراره سر به خوري چې مینا سر ته رسوي نو چې سارو غره بیا وایي کوي څنګه مړه ته راځه وګورئ چې بس زم نو بس تلای شي ته اجازه now you can go to the emergency قربان هغه لکه مثال چې څومره سر خوري خو راشه او سر په خیره واخله او داسې پانچي چې یو غره سره تا کم کیم شي ولمه وکړه چې ولمه وکړه وای موټر سایکل په خیر کې جا بس انګړې ته وای یو مینه ډاک شیر وای که مرسم چې مینه لا وتا تیر شو علي صافي دی ډیره مهرباني عمر لیکلي زبزان لکه ناروغه در حساب کړم پردي ما ویا ته به درد لري دواشه پلاشه کله په کوم تاسو موږ ته لګي که څه راځه ته لګي تاسو ته لګي ما سره کار دی کله شي کمر څه ته لګي کمر څه یو کاټو چې چې څو مار دی دا تا باندې خبر خبرم پکې وشو کنه 500 روپیا بیا پاس 50 بیا بل اورزم 3000 یو نوٹ کړی سات انځبه 1000 یې بل اورزم جمع کړی خیر دی ها اکرام لیکي تاسو لا سبا یو ګډ اخلم ګډ ګډ څه دی نرګټ لکه ګټ خو نرګ اصل چې دا ماچو شو ګټه خای کا ګډ خای سبحان الله
الله له واسرګي آمین الله له واسرګي نیاتیم کبرده الله له واسرګي چې په ګوشات کې هوټل د اجرا پروګرام بسمغمي هوټل لا بر رسوګال د ټک ټکو کو دا واس ډېر نر انسان دی ها کېدای شي بیل ټول لم واخلي اوس سره بیا ټلیفونه مونږ پښتانه خو ټول مونږ نامه بدلېږي جبار صاحب ته وایا ما ته یو خپل شعر ډالې کې علي صاحب لږ انتظار وکړه کوي ته کسي شینا ته سلام وایا حامد افریدي لیکلي شینا څوک ته واستوي ته ویا نو قدیر خی شینای نن سترګې شنه ته ما نه څه شاته وعلیکم السلام ابرار خان لیکلي لا صحیح ګډ مونږ سره ډېر ښه ده یار الحمدلله چې ګټ ډېر د خدای خوشحال کړه دایم خدای ملا مضبوطه لري او د بلیا Oh, Lal Badshah, Red King, welcome to the Hujra show. تا ته مونږ هر کله وایو چې په خیر راشي محمد حسن شهزاد صاحب کبر صاحب and me and سحر صاحب welcome to the Hujra show. تا ته مونږ هر کله وایو تعالی مونږ دعوت ورکوو چې راشي مونږ حجره کې یو څو دیني خبرې وکړې دلته او السلام علیکم لال بادشاہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام لال بادشاہ سور بادشاہ کمر سے مانیس دا شعر وایا سپلو والا ته ز شینه وعلیکم السلام ګاډه سب ځای وته ای خپل ودرو غاړه خاټي وزنه وکي کړم چې په کور د نن راشي دیخمن نه دی آها چې په کور چې په کور د نن راشي دیخمن نه دی او زړه د یار په غم قرار وي غمجن نه دی ډېر ښه او روغ علم می تماشا د لیوانتوب کړي آها روغ علم می تماشا د لیوانتوب کړي او چې په عشق کې دنیادار وي مین نه دی آها ډېر ښه لیکن او درې کومه راش ما جوړه اچھا ابرال لیکلی چې تاسو سره د خولې والا ډېر ښه انسان دی الله دې ژوندی لري مننه خوشحال اوسئ ملا دی لال بادشاه ویلي ټول ښه یو بالکل ښه یو ته په خپله خیر سره انیس ویلي واه ډېر ښه لال بادشاه ویلي ماشاءالله سبحان الله الحمدلله حامد ویلي زبردست یونس ویلي واه ډېر ښه خبر صاحب ډېر ښه کاکا جی عبدالبصیر لیکلي محمد اول ویلي سلام جی ټولو ته قدیر ته سپیشل سلام وعلیکم السلام اسحاق لیکلي دا شعر د شهزاده ته ډالۍ وي راځي چې زړونه ورته کېدو ګلولو په ځای بیا به خلک وایي چې اخلاص په پښتانو کې نشته ډېر ښه چپاړ هم دومره شعر وي بس سبحان ربي لازم یې راکړه ډېر زیات ته چې چای اسکې یوټیوب پیاله کې ته چې چای اسکې یوټیوب پیاله کې نو ته به خاوره شهزاده ته پیسې حواله کې جوله سهار ویلي چې محمد حسن ته ویلکم عاقب زمان عاقب زمان موږ نیک ویلکم ټو د حجره شو سبحان الله ماشاءالله وعلیکم سلام ډیر یو دکان مننه غنیم دکان محمد اول له سعودي عرب لا ټولو ته سلامونه وعلیکم السلام پښتانه ګوره د ځمکې خلک نه دي د خلکو ستورو جدا اسمان په کار دی د خلکو لا خپل ستورو ته جدا اسمان په کار دی بدو غریبانو په دې چې تا کاټ کې څمړي کنه ایو چې خو چې ایسو نکړي نور به سدي چې دستا یې قربان کړم نور مې سي چې ستا یې قربان کړم دا زما خپل ځواني د لوګي شه موږ واجب لوګي کړیو معلومیږي چې زندگی لوګي راځکه چې ناکام عاشق معلومیږي نه بس باندې کامیاب کینو بڑا خدا په کامیاب شي جوړې ویلې چې ورا ساته بیا ویل کوي
بیا هم علیکم سلام الله دې خوشحال لره ژوندی اوسې مننه ټولو ته سلامونه خوشحاله اوسئ د سهار صاحب کوم یو دی سهار صاحب دومره ډېر دي یو سرکور کې یو موږ سره دی یو لاندې مارکیټ کې دی یو جنید یو مازدیګر دی یو غرمه یو ماسپښین دی هغه به پیږو چې کم یو سهار وي کبر صاحب یو کس مې راغلی ورته چېرې کبر صاحب ډېره حق سره واه ټوپۍ ډېره ښه ښکاري کبر صاحب جوبه پښپدا بسره وبس په خیر دا خو ورځې لاندې نه دي ټولو شپه هغې ټول ته شپه په خیر وي او سلامونه وعلیکم سلام موږ به سبا بیا تمه وو چې سبا پروګرام کې بیا راشي جوړې سهار لیکلي چې په ابو بیم سلام یا ځکه چې ابو بیم پروګرام کې تاسو سلام ورسېدلو سهار صاحب سلام علیکم سلام ټولو سلام آفاق لیکلي چې زه رحمان اول فقیر وم بیا بادشاه شوم زه رحمان اول فقیر وم بیا بادشاه شوم زه د بادشاه د فقیرانو په دوا شوم زه رحمان چې غشې ولم خطا نه ځي په بغداد کې مې کامل پیران شو ډېر ښه سرنات مخلص وال خوشحالون کمر صاحب نه یو بل ځای ما ورو کمر خو ټوله ځمکه هم خرڅه کړه محمد حسن پکې برا کې ډېر راغلو دی موږ مالک ته جوړې سهار صاحب ویلي دا موږ راوست تاسو مهرباني مننه الله دې په خپل خوشحاله وکړي ډوب کا منه ولې دام پیر شي دا حجرم بیریږي خپل هغه باندې رجو بس بسم الله اوس شروع کېږي فرمان الهي جګب بي ټي وي اخري پروګرام آیا کبر صاحب دوا کوي ترانه پاک سرزمین به شهزاده تاسو موږ سره اوسو کبر صاحب ځای اخري ځای معلومه خبره وته چې دا آشنا په مینا مست یم نه چستا دا آشنا په مینا مست یم نه دا نه چستا دا آشنا په مینا مست یم نه چستا او هی توبه مې چې له مکره دنیا ستا ډېر ښه مکره دنیا او د یوې مور نه پیدا وي دوه وران د یوې مور نه پیدا وي دوه وران او د دنیا په فریب شي جدا خور خپل رور ته په کتو کله مړیږي خور خپل رور ته په کتو کله مړیږي رور له مکره لټوي خپله سودا یاره خورګې هسې یو لرګی وس کرني او دې چې مور مې څنګه وه که نه دی مې څنګه وه دی لرګي کسي یاره زه خو ولا چاته لګي چې هغه جوړوو خو دا پسې روانه وي چارګی جوړوه پوښتنې دې کوي چې مور مې څنګه وه د خیال هم نه وي یا لرګی لټوي نو تاسې هم نه پکار که نه یعنی الغرض چې سودایي به پکې ګرځي الغرض چې سودایي پکې الغرض چې سودایي به پکې ګرځي چې نه کړو تفاوت د دې دنیا ډېر ښه لکه مطلب ده چې تفاوت یې بېلتون ته یعنې پېژندل که نه چې دا هغه دی دا نو الغرض چې سودایي به پکې ګرځي چې نه کړو تفاوت د دین دنیا قربان او توبهګار شو د دنیا د شور و شره توبهګار شو د دنیا د شور او زر توبهګار شو د دنیا د شور او شره کمر خوښ د دنیادارو دی تنها بس به دوا وګورئ خدای غړ خیر اخري کې افاق یو ځای لګلی ځواني چې پکې ډېره شي یا غل شي یا ولي شي ځواني چې پکې ډېره شي یا غل شي یا ولي شي چې په زور چا کې ډېر شي یا یزید یا علی شي ډېر ښه حد کړه داسې چل دی که نه چې
پروګرام ټیم پورا موږ سهار کې مزغوله مشي راغی خو پروګرام ته ور دي هغه څه در را تاسو شهادت لاورو واک سر زګي یا مالکا دوا دوا دا مې فرق چې موږ بهاري کوم کسان یاد کړل خدای دې هغو مغفرت نصیب کړي مغفرت نصیب او که څه غلطي شوي وي نو تاسو مو معاف کړو الله معافي راغله بالکل معذرت او مشکلات هم خدای دې ټول آسان کا موږ هم تاسو هم ټول مسلمانانو مشکلات الله پاک آسان کا او الله پاک هم دې بدې ورځې نه بچ کا الله هم خیر ورځې نصیب کا الله هم ښه زیري نصیب کا چې مسافرو باندې دغه مخه کېږي او هغه مخه په خپلوانو باندې کېږي ښکلې زیري او دې بدې ورځې هم بچ کا او ښې ورځې هم خدای نصیب کا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. او د نختر غوندې په خپل موټو زور کا چې ستړی په ګناه شي په سجده شي چې ستړی به ګناه چې ستړی په ګناه شو په سجده شو د هورو په لالچ کې ګناهګار سړی مولا شو